د سلام په وړاندې کولو سره ښه راغلاست درته وایم. زموږ د نن ورځې ډېر مهمو تازه او وروستیو راپورونو ته ښه راغلاست. طالبان وایي امریکا دې له هوکړې سرغړونې بندې کړي که نه جګړه به سخته شي. افغان طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له هغې هوکړې څو ځله سرغړونه کړې چې د دواړو لورو ترمنځ د فبروري په 29 په دوحه کې لاسلیک شوی و. دې ډلې خبرداری ورکړې چې که امریکا او ملاتړ یې پر طالبانو بریدونه بند نه کړي نو دوی به ځواب ویلو ته اړ شي او جګړه به نور زور واخلي. ملي امنیت شورا وایي د بندیانو په اړه خبرې روانې دي خو طالبان باید سولې ته ژمنتیا وښیي. د کابل حکومت د ملي امنیت شورا وایي د طالب او حکومتي بندیانو د خلاصون په اړه د طالبانو او حکومت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي خو طالبان باید د جګړې شدت راکم کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په همدې تړاو په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت له طالب استازو سره د دولتي عسکرو او طالب زندانیانو په اړه خبرې کوي او حکومت ژمن دی د بندیانو په تړاو د اشرف غني فرمان پلی کړي. نوموړي زیاته کړې طالبان باید نور تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښیږدي او افغان ولس ته مخامخ وښیي چې دوی سولې ته ژمن دي. حکومت یو ټولشموله ټیم جوړ کړی او تیار دی چې طالبانو ډلې ته د دوامدارې سولې تاریخي فرصت ورکړي. د ویډیو له کتلو مو یوه نړۍ مننه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک او شیر کړي او د لا ښایسته او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړي. تر بیا ښې چارې.